او یخس اوبه یخې دي سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاستئ. نن یو ښایسته غوندې ولاګ ده، نو ملګری ده پوښتنې ته راغلی و څرنګه ده. دا ډېر وخت کېږي نه ده مې لیدلی، مریض هم ده. یو پوښتنه به یې وکړو، یو حوال به یې واخلو، تاسو سره به یې لږ معرفي کړو څرنګه ده. نو اوس فعلا دا چاره مسعود کې منتظره یو ورته چې دی راسي، د دغه دې یو ښایست هم له تاسو سره شریک کړو. حمید اختر دی مبارک سبای جوړې مبارک روزي منزل قبول شی ورور شکر ولا خیر ډیر وخت بعد مې ولیدل خیر سبات بس مبارکي به سره وکړه خیره جوړې قراری ده اختر مبارک سي روزي نن ویلوګ ده در سره نو چیرته زو ده پغمان ته ولاړ زه په خدمت بس موږ هم نن ویادېدلې ماتوه درې یو تاریخي ویډیو ویلوګ څنګه خیر اوسې نو مینهوالو ملتیا وکړئ. واتې له خیره مینهوالو دلته راورسېدلو کرغې ته شورنخود داری سیربگی دو دانه جور صبر کن مردم نمیبینه چی رقم جور یک میچدار باشه و یک داستان دا وطنی میوه دا شورنخود ده کنه این چی هست؟ سرکه هست؟ اینا خود شما جور میکنید؟ او بازی چی هست؟ این مرچ هست دوستانو دا نوشیجانگاه و څنګه دا مزه ایسته کنه است امیر گاهی ترشی کم هست؟ گردواده که سم مکس ترشی نداری؟ این زبر چکنی مکنی لره؟ روشه تو 50 روپه را تواج شده ما و دی آلت نوشیجان که ودی یاده و چکاره که نظام سره نکنه څنګه؟
خلک دي دا خپله کیمره ستړي مه شئ Nata po washki munchapam sawayi sawayi Nata po washki munchapam sawayi sawayi Warwurtan sat bulbul wazakhta Warwurtan sat bulbul wazakhta sawayi 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 Amatrit pasas kita serbam sawayi sawayi Dasta pa washki wanchapam sawayi sawayi Aribara puni kasanam sawayi sawayi Dasta pa washki wanchapam sawayi sawayi Aribara puni kasanam sawayi sawayi Dasta pa washki wanchapam sawayi sawayi بس امید که جور صحتمند باشین. امروز روز جمعه است، دوستا یارا همشون آمدن به خاطر میله آمدن. الحمدلله ما خوش هستیم که در وطن ما امنیت آمده، صلح آمده و از این حالت، از این میله، از این دوستا که جمع شدن خیلی خرسند هستیم، خیلی خوش هستیم. از کجا هستی؟ ما از کابل هستم برادر عزیزم. چی وقت آمدی اینجا؟ یک ساعت میشه که آمدیم اینجا. بله بسیار زیاد، یک فضای بسیار خوب، هوای بسیار بارانی، لذت بخش. آمدیم بسیار لذت بردیم، خسته ما بی خستگی ما بخیر رفع شد. خدای پامان. خدای مبارک. دوستان دلته میله و ګرمه ګوله و خلک و شاګیری و یو کارغه کې نو امید ته به ورسو چې امید چیرې ده که نه ښکاره یې کړه ورته چې د اوبو مه ګورې ډېر وخت بعد د اوبو را ډېرې شوي وله بیخي وچ شوی و دا ځل که نه اوس خلک ډېر نو دا اوبه وګورئ خوند تېر واخلئ واه 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 خطرناکې اوبه شوي وله هوا څومره سړه شوې دلته هوا یخه ده که نه ډېر سړه شوې ده هوا سړه شوې د اوبو سره اوس خلک راغلي بس همدلته اوس د اوبو نه خوندونه اخلي دا سیده فیصل خان ده کرغه کې شیان خرڅوي او یخ است اوبه یخې دي نو دا څونه اوبه دي ډېرې دي مینوالو د مرش سفر ادامه لري چیرته ځو له خیره پغمان ته ځو له خیره نو ملتیا وکړئ ځو دوستانو له خیره اتې نږدې یو پغمان ته دلته د پغمان یو کلی ده کریای پرچی د پرچی په نامه یو کلی ده بولانیان یې راخلو له خیره اتې ځو هغې خواته دوستانو راورسېدلو له خیره تاکې ظفر پغمان ته ځو پغمان ته له خیره نو ویلاګ د مرسې ده هغه به جریان یې بله ویډیو کې له خیره بله ویډیو هم راځي د پغمان نو هغه ویډیو به د پغمان هلته مو ګورئ ساتو خوندوره ویډیو به انشاءالله مخلوق یې راوتی دا ډېر راغلی دی دا تاکې ظفر یو ښایست دا سره شریکوو موږ نو راځئ ګډه سره ووینو
خطر